اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې د افغان کډوالو پاتې شویو مالکیتونو او شتمنیو لیږدولو ته رسیدنه کوي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. لا هغه وروسته چې له پاکستان نه راستنېدونکو افغان کډوالو د پاکستان حکومت لخوا د دوی د شتمنیو او ملکیتونو د غصب او افغانستان ته د لیږدولو مخنیوي په اړه شکایتونه وکړل، اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي دا د ستونزې په هوارولو یې کار پیل کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفارت په دې تړاو خپره کړې اعلامیه کې له ټولو هغو افغان کډوالو چې له دې ستونزې سره مخ دي غوښتي چې خپلې ستونزې او اسناد ورسره شریک کړي. په اعلامیه کې غوښتل شوي دي چې په دې اړه خپلې ستونزې او د خپلو ملکیتونو او شتمنیو کاره اسناد له سفارت سره شریک کړي. د دغه خپاره شوي اعلامیې په یوه برخه کې راغلي په پاکستان کې هغه میشت افغان کډوال چې وطن ته د بیرته ستنېدنې پر مهال د خپلو شتمنیو اړوند له کومې ستونزې سره مخ شوي یا د خپلو ملکیتونو اړوند کومه اندېښنه ولري، خپلې ستونزې د له موثقو اسنادو سره له سفارت سره شریکې کړي. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال چې لا د وړاندې له پاکستان نه د راتلو پر مهال ورته د ملکیتونو او شتمنیو د وړلو اجازه نه ورکول کېده، وایي د پاکستان حکومت د تازه پریکړې له مخې دوی ته د ملکیتونو د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو سترې کمیشنرۍ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 13 اپریل میاشتې راهیسې له پاکستان نه نږدې 150,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له پاکستان او ایران څخه 272,000 افغان کډوال افغانستان ته راغلي چې څه باندې 100,000 له یادو هیوادونو جبري ایستل شوي دي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چې د روان کال په اپریل میاشت کې له پاکستان نه د افغان کډوالو د راتګ کچه لوړه شوې ده. د دغو کډوالو ډیره برخه په جبري ډول رااړول شوې ده. د ملګرو ملتونو سترې کمیشنرۍ له ایران او پاکستان په زوره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې له دې کار سره ښایي د ځینو هغو ژوند له خطر سره مخ شي.